د لښکرګاه ښار په مرکزي لوبغالي کې د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري هغو 1200 کورنیو ته د خوراکي او نغدي مرستو د ویش بهیر ترسره شو چې تازه له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنې شوي دي. د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت د نباتي ساتنې رئیس مولوي محمد ادریس هاني په رسنیو ته ویل دا مرستې د اسلامي امارت له داخلي بودیجې څخه برابرې شوي دي او د هیواد په ډېرو ولایتونو کې وېشل کېږي چې موخه د کډوالو کورنیو لاسنیوی دی. دا مرستې د امارت اسلامي له خپلې داخلي بودیجې دي، د بیت المال دي او په هر ولایت کې په هرات ولایت کې 1200 کسانو ته دي. هر کس ته 15 بوجې غنم چې هغه 2500 کیلو کېږي او 15000 افغانۍ ورکول کېږي چې پروسه یې عملاً جریان لري. پر همدې مهال مرسته ترلاسه کوونکي د اسلامي امارت له مرستو خوښي څرګندوي، خو غوښتنه کوي چې دوی ته د سرپناه زمینه برابره شي څو وکولای شي د خپلې کورنۍ عواید پخپله برابر کړي. څه خو د بیخي ډېر خوشحاله کومکونه راسره شوي دي، څه مسرایونه نه لرو، د کریا په سرایي کوي، کریا هم ډېرې ګرانې دي، نو تر دغه ګړی پورې خو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. الحمدلله بیخي اول خو د افغانستان د ژوند څخه ډېر خوشحاله یو چې ښه امنیت او ښه برابر هر څه برابر دي. دغه اول ټپال مرسته ده چې موږ ته رارسېدلې، دغه اول ټپال چې راغلی د ایران څخه او اوس د کریا په سرای کې پراته دي. واس اول لاکه لرو چې کریا ورکو دوباره به موږ سره کم ستړیا یې سره کم ومجبونې، خو بیا هم شکر دی چې خپل وطن مو دی، خپل ځای مو دی، دا سړی نشته چې پورې مو وي چې ته پر کومه ځې پر کومه راځې، دا سړی نه لرو په خپل وطن کې چې پورې مو وي. اسلامي امارت څخه مو غوښتنې څه دي؟ غوښتنې مو دغه دي چې د سرپناه ځای پیدا کړو، دغه مو غوښتنه ده، لویه غوښتنه مو دغه ده چې د سرپناه ځای پیدا کړو او د سرپناه ځای ولرو. نور ډوډۍ پر 2 لاسو چې دغه 2 لاسو او سترګې مو بنا یې خپله ډوډۍ پیدا کوای شو. د یادولو وړ ده چې هره ورځ سلګونه کورنۍ هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت له لوري ورسره پر وخت مرستې ویشل کېږي. نعمت الله همت، امید راډیو، هلمند.